سپي هم خوب ویني. خوب د بدن او ذهن لپاره څه ګټه لري؟ له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. سپي هم خوب ویني. خوب د بدن او ذهن لپاره څه ګټه لري؟ موږ ویدېږو ځکه ویدېدل د بدن او ذهن لپاره ډول ډول ګټې لري. وروستۍ څېړنې وایي په مغز او بدن کې داسې کوم سیستم نشته چې خوب سره یې کار ښه نه شي، یعنې که ښه او پوره ویده نه شو تاوان ونه ویني. د ډېر پلورو کتابونو لیکوال او د کلیفورنیا پوهنتون د رواني او عصب پوهنې استاد میټو واکر له بي بي سي سره خبرو کې وایي کله چې تاسو ژر خوب ته ځئ مغز مو د بدن د ساتلو او کنټرول کولو توان له لاسه ورکوي او په دې دلیل که خوب وینئ بیا مو هم بدن نه خوځېږي. دی زیاتوي کله چې د انسان عمر زیاتېږي د مغز هغه برخه هم ګډوډېږي چې بدن کنټرولوي او بې حرکته یې ساتي. ځکه ځینې کسان چې خوب ویني یعنی کوم حرکت ویني هغه کوي هم. موږ حیواناتو کې هم دا حالات وینو او دا پرې ځبادولی شو چې حیوانات هم د انسانانو په څېر خوب ویني. کله چې وپوښتل شو د کم خوب او رواني روغتیا ترمنځ څه تړاو شته نو ویل کم او نامناسبه خوب نه یوازې د رواني ناروغۍ سبب کیږي بلکې د ژور خفګان او تشویش سبب په ګډون د ډېرو ناروغیو لامل هم همدا بېخوبي ده. آیا د کلونو بېخوبي او بدخوبي تاوان جبرانېدلی شي؟ نوموړی په ځواب کې وایي هم هو او هم نه. ځکه خوب د بانک په څېر نه دی چې بچت پکې وکړئ او بل وخت یې وکاروئ او نه پور دی چې پرې کړئ. د کم خوب له امله چې کوم تاوان رسیدلی دی خو د ښه او مناسب خوب لپاره پروګرام جوړولی شي. له کافین ډډه کول. له کافین یا ارام بخونکي درمل باید له ویده کېدو 14 ګړۍ مخکې ډډه وشي. خو که ویښ پاتې کېدل غواړئ بیا نو ستونزه نشته، خو په دې لارې سره د کم خوب وضعیت جبرانولی شي. د شپې 3 بجې ویښېږم بیا ویدېدلی نشم. د دې ستونزې د حل په جواب کې دغه استاد وایي مراقبه یوه ښه لاره ده چې عصبي سیستم ورسره آرام او بیا ویده شي. ګټور کتابونه، پروګرامونه او اپلیکیشنونه هم دې برخه کې تاسو ته لاره ښودلی شي. دی وایي که 15 دقیقې بستره کې پراته یاست خوب نه درسي پورته شئ بلې خونې ته لاړ شئ. کوټه باید تیاره وي چې خوب درشي. هغه وخت بیا خوب کوټې ته لاړ شئ. دې سره مغز پوهېږي چې بستره کې پاتې کېدل د خوب په معنا دی. نوموړی زیاتوي چې وږي نه یاست نو دسترخوان ته هم مه کښېنئ، نو چې ستړي او خوبولي نه یاست بسترې ته هم مه ځئ. عجیب غریب خوبونه. دغه پوهان په دې باور دی چې خوب لیدلو چاره یوه دا ده چې موږ څه معلومات لرو هغه ټول کړي او کومه پوهه مو چې ذهن کې ده د هغې په مټ یې سره ترتیب کړي تر څو موږ په ذهن کې د اړیکو یوه شبکه جوړه کړو. د پین بال لوبې ته ورته دی چې تاسو ټولې تازه خاطرې سره یوځای کوئ او بیا یې لټوئ چې کومه مناسبه ده او دا ډول مغز هم هڅه کوي چې ترمنځ یې کومه اړیکه جوړه شي. نوموړی خوب لیدل هم د ګوګل په څېر بولي چې کله موږ د یو شي پلټنه پکې کوو خو کله مو ناغوښتي لینک ته بیایي. د هغه په خبره خوب لیدل د مسلو حل یا د ستونزو اوارول یا داسې معلوماتو او اطلاعاتو شنل او حل کول دي چې په ویښه یې حلولی نه شو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه.